بسم الله الرحمن الرحیم. امن او قاچاق او د نړیوالو تشویش. دوستانو، فاروق اعظم یم. نن چهارشنبه د 2025 میلادي د فبروري د میاشتې 14مه ده. وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د مؤسسې سرمنشي انټونیو ګوتریش د امنیت شورا ته یو راپور وړاندې کړ او وايي قسم په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوشش کوي، خو بیا هم داعش د خراسان څنګه فعال ده او سیمه او حتی یورپ تهدیدوي. په راپور کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د موجودیت په ثبوت کې د مهاجرینو د خدای بخښلي وزیر حاجي خلیل الرحمن حقاني شهادت یادوي. همداراز 5 ورځې مخکې 8 فبروري د CISTO یا د یورویشیا د جمعي امنیت سازمان غونډه وه. دا سازمان د روس او د هغه د یو شمېر اقمارو څخه لکه بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان جوړ دی. دغه سازمان د تیرې اونۍ په غونډه کې وویل چې د افغانستان له بې ثباتۍ څخه موږ او ټولې سیمې ته امنیتي او د مخدره موادو د قاچاق جدي ګواښونه دي. دوی وویل چې دغه تهدید مقابله باید په ټولو وکړو او د افغانستان سره د تاجکستان سرحد باید د دغسې ګواښونو د مخنیوي په منظور تقویه شي. روسیه چې دغه سازمان په سر کې ناسته ده، په داسې حال کې دا تشویش ظاهروي چې د امارت سره هم ظاهرا نږدې تعلقات دي. البته د افغانستان اسلامي امارت د یورویشیا د جمعي سازمان دا ادعا ناسمه وبلل او په یو اعلامیه کې هغه رد کړه. زه دوستانو غواړم د دغو اظهاراتو په مورد کې یو لنډه تبصره وکړم. د یو چا کور چې وران سي، په هر علت چې وران سي، ګاونډیان له دغه وران کور احساس ته خطر کوي. تصور وکړئ یو کلی کې یا کوڅه کې یو کور وران او کنډواله دی. اول سر هر ګاونډی ویریږي چې له دغه وران کوره ماته غل راوانه وړي. یو بد اخلاق کس یې خواته ونه ګوري، دا ځای د بدکارو پټن ځای نیسي او داسې نور تشویشونه. په دغسې یو حالت کې ګاونډیان خپل دیوانونه لوړوي او خپل امنیتي تدابیر نیسي چې د نامطلوبو کسانو مخ ونیسي او ځینې خو په کورونو کې د امنیت په خاطر سپي ساتي. که ستا غیاب او کمزوري اوږده سي، ځینې ګاونډیان خپل دیوال هم راس کوي او ستا د کور یو کونج په خپل کور هم ورګډوي. که دا حالت ډیر اوږد سي لکه زموږ ده، بیا نو دا ویران کور د ګاونډیانو په ګټه دی او چې ته بیرته ورته راسي او جوړوي یې، ګاونډیان نه دي خوښ او تا ته راز مشکلات پیښوي. حتی که ته دغو ګاونډیانو که دغه ګاونډیان پخوا د یو بل سره رقیبان هم وه، اوس ستا په مقابل کې یو لاس دي او تا د خپل کور له ابادۍ منع کوي. دا ځکه دوی خو خپل امنیتي تدابیر نیولي دي، پخوا یې هم نیولي دي. نور دوی له دغه خراب کوره نه ویریږي، بلکې دیوالونه یې راسکولي هم دي او ویریږي که ته یې د آبادولو په وخت کې جنجال ورسره وکړې، دوی ته نه ده ښه. نور دا ویران کور د ګاونډیانو په ګټه دی، د چرګانو ځای دی، د خرو غوایي د درولو ځای دی او د میلمنو د لارویانو د قضای حاجت ځای دی. د کلي او کوڅې نور کورونه هم دلته خپله کچره او زباله اچوي. که دا کور جوړ سي، ګاونډیان یې خپل په ګټه نه ګڼي، راز را باندې ورته کوي او مشکلات ورته پیدا کوي. چې یا د کور خاوند د جوړولو منصرف کې او یا داسې جوړ کې لکه څنګه چې دوی غواړي. نه وایي تاسې اورئ نه وایي چې موږ افغانستان کې عامه حکومت غواړو. راسئ حساب ورسره وکړو چې د دوی حکومتونه څونه عامه دي. دوی افغانستان کې هغه حکومت عامه بولي چې د دوی ګوډاګیانې په سر کې ورسره ناست وي. دوی غواړي په افغانستان کې یو کمزور او کاواکه حکومت وي چې د دوی مداخلې پکښې ازادي وي. تصور وکړئ دوستانو، افغانستان مهات په وچه یو هیواد دی او هوا یې همدا اوس امریکایان پکښې ګرځي. داعش یا بله خارجي پدیده دلته څنګه راځي؟ یا به لوی طاقتونه په سر کې امریکا د ګاونډیانو په مرسته د هوا د لارې افغانستان ته راوړي، یا به ګاونډیان د خپلو سرحداتو موږ ته خواته رااړوي. همدا دوی دي چې موږ ته دردې سر جوړوي، خو بیا هم موږ ملامتوي چې ګوره په تا کې ترهګر دي، هغه دی هغه ورځ ستا کره پلانی ولیده سو، هغه دی ستا کره پلاني عملیات وسوه. ته نسې دا لوی طاقت ورته ویلی.
او ګاونډیانو ته هم نسي ویلی چې دا مصیبتونه خو ټول ستاسې لخوا دي دا ځکه د زورور اوبه پر لوړه ځي. دوستانو له افغانستانه د امریکا په وتلو نه یوازې زموږ داخلي بې ضمیره انسانان خفه دي کوم چې همدا اوس د لوی طاقتو او حریصو ګاونډیانو پر دروازو د بیا خدمت په هیله سولیږي، بلکې زموږ ګاونډیان هم ډېر خفه دي. د امریکا له وتلو سره د پاکستان اقتصاد پر مځکه ولوېد، د ځکه د پاکستان فوجي تجهیزات او تر ډېر اقتصاد امریکا پر مرسته ولاړ او هغه اوس نشته. د پاکستان اقتصاد اوس ډېر کمزور دی. همداراز له افغانستان د امریکا وتلو ایران ته یو لویه تاریخي مهلکه ضربه ورکړه. که امریکا افغانستان کې تر اوسه وای سوریه د ایران له لاسه نه وته او لبنان کې شیعګان دومره نه کمزورېده. له افغانستان د امریکا په وتو د ایران اقتصاد او نړیوال حیثیت ډېر صدمه ولیده. د مرکزي ایشیا هیوادونو د افغانستان پر سر له امریکا امتیازات اخیسته. چین او روس غوښته چې د امریکا پښې په افغانستان کې ښخې وي، دلته یې وینه وبهیږي، اقتصاد یې کمزور سي او له شره بېغمه وي. که امریکا په افغانستان کې تر اوسه وای وروسته په یوکراین کې امریکا دردسر نه سوای پېښولی. په دې ترتیب زموږ ټول ګاونډیان له افغانستان د امریکا په وتو خفه دي او بیا راتګ ته په مختلفو بهانو او طریقو لار هواروي. دوی باید موږ نړۍ ته بد معرفي کړي څو د هغو پښه بیا راکش کړي. موږ باید دغه چلو ته متوجه سو. همدا د سیمې هیوادونه خپل اوبه خړوي او تشویشي اقدامات ترسره کوي څو د امریکا توجه دې خواته راجلب کړي. امریکا هم دغسې بهانو ته ضرورت لري. خوښ دی چې زموږ ګاونډیان ناحقه تورونه پر موږ ولګوي څو موږ د مبادا لپاره همیشه تر فشار لاندې وساتي چې که یې بیرته سیمې ته د راتګ ضرورت سو زموږ وهل ورته اسان وي او زموږ ګاونډیان ورته تر پخوا په ډیرو ښو شرایطو خدمت ورته حاضر وي. په دې ترتیب ټول موږ ته د قربانۍ د پسه په نظر ګوري. دلته بشریت، اسلام، ګاونډیتوب، مشترک فرهنګ او داسې نورې خوږې خبرې چې هر وخت یې اورو نه دي مطرح، یوازې خپلې ګټې مطرح دي او بس، او باید موږ په دې ته متوجه یو. د دغسې پس منظر په نیولو سره اوس موږ ته څه پکار دي؟ یوه معقوله فعاله ډیپلوماسي. موږ باید په دغه لاندې درو جهتونو چې نور زموږ خلاف استعمالوي کار وکړو. دغه کار کې د بهرنیو چارو وزارت، بهر کې د امارت سیاسي نمایندګۍ، بهر کې د امارت خواخوږي او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لوی کردار ادا کولی شي. سیمه او نړۍ ظاهرا دا لاندې درې تشویشونه زموږ له طرفه اظهاروي. اول امنیتي ګواښ. موږ همیشه په دې باندې زوروي چې ستاسې لخوا موږ ته امنیتي ګواښونه دي. موږ باید دنیا ته په صراحت ووایو چې د امریکا په 100 کلن حضور کې خپله ټولې دنیا ویل چې افغانستان کې 10 ترهګرې ډلې فعالې وې. اوس د ډېرو یې حتی نوم هم نشته. افغانستان اوس یو مضبوط، قوي، مرکزي او یوه قومنده حکومت لري چې هېواد کې سرتاسري امن قایم کړی دی. اوس افغانستان کې تر هر بل وخت ډاډمن امن دی. که د داعش یا شمال ائتلاف د مفسدینو د ترهګرۍ خبره وي، هغوی ټول اوس څبلي دي. یو لړ کوچنۍ پیښې خو په ټوله دنیا کې هر وخت کېږي. دلته 50 کاله جنګ تېر شوی دی. افغانستان کې اوسنی امنیت ډېر غنیمت دی. بیا هم که د چا تشویش وي راځي چې د امارت سره دې مطرح کړي او په ګډه به د رفع لار ورته پیدا شي. خو د دغو شریرو کړیو د ځان ساتلو په منظور امارت هم څه کورنی کار کول پکار دي. امارت په خپله تېره دوره کې ګاونډیان او نړیوال په حقه یا په رښتیا بیرولي وه. هغوی ټولو لاس یو کړي او امارت یې سقوط کړي. بیا امارت 20 کاله جنګ وکړي او د یوې جهادي ډلې په توګه رامنځته سو. متجاوزین یې وشړل، قدرت یې ونیوی. دا دی هغه امارت یو وار بیا پر قدرت راغی چې ټولو دښمني ورسره کړې وه او بار بار به یې ویل که امارت پر قدرت راسي موږ یې په رسمیت نه پېژنو. اوس ټول د ګاونډیانو په شمول سراسیمه او خوابدي دي. همداراز دوی به ویل چې که امارت قدرت ونیسي داخلي شدید جنګونه به وي او هېواد به د تجزیې خواته ولاړ سي. خو داسې ونه سوه. د دوی ګوډاګیانو د امریکا د وتلو په اعلان سره د مجاهدینو له روعبه وتښتېدل.
اوس ټول افغانستان کې ډاډمن امن او امان دی. که څه هم امارات کوشش کوي چې نړۍ ته وشي جنگ یو ضرورت و، خو اوس یو ولسي مسؤل نظام دی او چاته یې ګواښ نه دی متوجه، مګر نور کار هم ورته پکار دی. دا ځکه چې دوی سره سیمه دي. خو اوسنی ترنګلې حالت هم زموږ په ګټه نه دی. د دې دوام زموږ نه دی په ګټه. مثلا امارات باید دا وکړي چې په قطر کې توافقات وشي چې موږ جمن پاتې یو، او کوشش وکړي د اسلام او ملي مسایلو په چوکاټ کې د نړیوال نظم سره سازګار شي. د نړۍ سره د مناسباتو د عادي کېدو نورې لارې هم شته چې څنګه شرمېدلو ته د اړو پزه جوړه کړو. موږ د دنیا سره د متقابل احترام پر بنیاد د ښو اړیکو په جوړولو مجبور یو. دا باید ومنو چې موږ د نړیوال کلي یو کوچنی غریب کور یو. موږ اول باید خپل کور کې سم وچلیږو، بیا د کلي د خلکو سره ښه اړیکې ولرو او د کلي نرخ او نظم مراعات کړو. د ټول کلي سره ترنګلي مناسباتو دوام هیڅ موږ په ګټه نه دی. دښمنان په کمین کې دي. امارات باید بهر کې د خپلو سیاسي نمایندګیو او خواخوږو له لارې تر یو منظم پروګرام لاندې د عامه پوهاوي دپاره هر ځای مجلسونو کنفرانسونه جوړ کړي او د افغانستان وضعیت د امنیت په لحاظ ورته توضیح کړي چې موږ هیڅ چاته ګواښ نه یو او دلته امن و امان دی، دوی آزاد زموږ سره تعلقات ساتلی شي. دوهم، د مخدره موادو له خوا تشویش. افغانستان تیر 20 کاله د امریکا او ناټو په حضور کې هر کال د نړۍ 2.5% تریاک تولیدول. اوس دا تولید تقریبا صفر دی. دا د امارات لویه کامیابي ده چې سیمه او نړۍ باید وستایي. مخدره مواد تر ډیره زموږ مشکل نه دی. دا د مرکزي اسیا، روسیې، یورپ، امریکا او په تیره بیا د ایران مشکل دی. امارات د خشخاشو کښت منع کړي، خو دنیا زموږ د بزګرو سره همکاري ونه کړه او بدیل معیشت یې ورته پیدا نه کړي. زموږ بزګر چې پخوا هر کال اول خشخاش او وروسته پنبه کرل، اوس یوازې پنبه کري. پخوا یې په کال کې 2 حاصل اخیسته، اوس یوازې د پنبه حاصل اخلي. کلنی عاید اوس نیم او حتی تر نیم کم شوی دی. مجبور دي ځوانان ایران یا نور خواو ته د کار دپاره ولاړ شي. ایران او نړیوال باید مرسته وکړي چې زموږ ځوانان نور دوی ته د غریبۍ لپاره ورنسي. د ځان سره به تریاک د لارې د خرڅ لپاره هم نه وړي. په دغه باره کې نه یوازې امارات باید بهر کې ښه تبلیغات وکړي، بلکې تر یوې منظمې برنامې لاندې د نړیوالو سره جدي خبرې وکړي او د تریاکو د بندولو په مقابل کې زموږ بزګرانو ته مرسته وغواړي. پر زراعت او مالدارۍ ولاړ کوچني صنایع د بزګرانو کورنۍ ته ورکول شي. موږ کولی شو د نړیوالو په مرسته په کندهار، هلمند، بدخشان، ننګرهار او نور ځایو کې له تریاکو د مسکینو دوا او کارخانې جوړې کړو. یو به په میلیونو ډالر هر کال وسپمو چې اوس یې د مسکین دوا په راواردولو کې ورکو، او بل به په مسکنه دوا بل به موږ دا مسکنه دوا خارج ته صادره کو او اسعار به وطن ته راوړو. افغانستان باید د خپلو سرحدونو د کنټرول د قاچاق د مخنیوي په نوم لا ځان پیاوړی کړي. په ځانګړې توګه د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي لپاره د سرحدي پولیسو، ګمرکي ادارو او نور امنیتي ځواکو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو سره مرسته وغواړي. د مخدره موادو په موضوع کې زموږ لاس ښه بار دی او له دغه باید موږ په ډیر جرأت په نړیوال سټیج کې ښه ګټه واخلو. دلته یو ښه فعاله ډیپلوماسي پکار ده. دریم، د افغان مهاجرینو څخه ګواښ. زموږ ګاونډیان او نړیوال شکایت کوي چې موږ ته له افغانستان څخه مهاجر راځي او د هغو په منځ کې ترهګر تېرېږي او زموږ امن را خرابوي. دوی د ځان سره تریاک هم راوړي. موږ باید د دوی دغه بې اساسه ادعایو په دلایلو په کلکه رد کړو. موږ باید نړیوالو ته ووایو چې تر 1988 یا د ثور تر کودتا د مخه موږ په ټوله نړۍ کې فقط 2 کوره مهاجر درلود. یو د شاه امان الله خان کورنۍ چې ایټالیا کې اوسېده، بیا په 1903 کې ظاهر شاه د کورنۍ سره ورته مهاجر شو. دا د روسو امریکا تجاوزونه و چې افغانان یې د ستجمې مهاجرت مجبور کړل. همدا اوس امریکا او ناټو زموږ څخه تر یو منظم پروګرام لاندې خلک باسي. زموږ د مهاجرت ستونزه د لویو طاقتونو د تجاوز زیږنده ده، کوم چې د دنیا د امن ضامنان ځان بولي. زه د مهاجرینو د پخواني وزیر په توګه
په ډاګه وایم چې من حیث کل افغان مهاجرین د نړۍ په سطحه ډېر با شخصیته، باوقاره او قانون پابند انسانان دي چې د غربت په مجبور دیار کې په شرافت ژوند تیروي. دوی خپل استعدادونه کوربه هیوادو ته وړي دي او د هغو هیوادونو په جوړولو کې تعمیري کردار ادا کړی دی. ترهګري د استعمار پدیده ده او د افغان مهاجرینو سره هیڅ نه جوړیږي او که احیانا کوم ځای شاذ و نادر وي نو بیا به همدغو کوربهو هغوی دغه کار ته اړ کړي وي. افغانانو په دواړو لوی جنګونو کې نه د روس نه د امریکا په وخت کې ترهګري کړې ده. موږ خپل دښمن تر خپلې خاورې بهر نه دی تعقیب کړی او نه مو دی وژلی. په پاکستان او ایران کې په میلیونو افغان مهاجرین 4 لسیزې پراته دي. خو تاسې به یوه واقعه را یاده نه کړئ چې افغان مجاهدین د خپل یو دښمن د ایران یا پاکستان په خاوره کې ترور کړی وي او یا بیا په ماسکو یا واشنګټن کې وژلی وي. افغانان ډېر مهذب او متین ملت دی. دښمني پیژني. البته د متجاوز سره په خپل کور کې سخت جنګېدلی دي او هر هغه څه یې کړي دي چې لازم وه. څرنګه چې افغان نړیوالو مهاجر کړي دي. افغانان نړیوالو مهاجر کړي دي. اوس دا د نړیوالې ټولنې ذمهواري ده چې هغوی بیرته په عزت خپلو کورو ته راولي. له افغان مهاجرینو ویره او د هغوی پړه پر امارات اچول ناجایزه او بېځایه ادعا ده. بله خبره دا ده چې دلته نیمه پیړۍ خونړي تحمیلونه جنګونه تیر سوي دي. د ټولو بمانو منځ استعمال سوي دي او زموږ زیربناوې دغو جنګو خرابې کړي دي. په نتیجه کې زموږ خلک غریب خوار سوي دي او د غربت له مجبوریته مهاجر سوي دي. تصور وکړئ چیر نظام 80% پر خارجي مرستو ولاړ و. هغه مرستې یو دم قطع سوې او پر هغه سربیره اقتصادي بندیزونه هم پر افغانستان ولګېدل چې قصداً یې غوښته یو بشري ناورین رامنځته کړي. پر امارت چې ډېر آفرین وي چې دغسې انساني تحمیلي ناورین چې د بشري حقوق سره یې نقض دی په ډېر مهارت مهار کړي. د علي قدر المؤمنین صاحب رشید قیادت او د ده ذمهوارو فداکار ملګرو چې هغه حکومت چې نړیوالو زړه ته نه لوېد چې 2 میاشتې به دوام پیدا کړي دا د 4 کاله دوام ورکړي او ورځ په ورځ مثبت کیږي. نړیواله ټولنه ذمهواري لري چې د افغانستان په آبادېدو کې مرسته وکړي څو خلک له غریبۍ چې دوی په تحمل کړې ده مهاجر نشي. دا مسئله باید امارت په هر نړیوال سټیج کې راپورته کړي او د هغوی څخه مرسته وغواړي. دوستانو دا فقر نه دی، دا زموږ حق دی. دا د جنگ یو ډول غرامت دی چې دوی باید مشترک. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.